که چیرې تاسې غواړئ آنلاین ډالر وګټئ نو له موږ سره یو ځای شئ. د سنو سیل په نوم آنلاین کمپنۍ چې اوس مهال په بېلابېلو برخو کې ورته مارکیټینګ روان ده، یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک، واتساپ. نو که چیرې تاسو غواړئ ډالر وګټئ نو تر پایه پاتې شئ. ګرانو ملګرو، پر ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه بریالی احساس یم. فکر وکړئ تاسو یو سمارټ فون لرئ او بل ملګری تاسو ته وایي چې کولی شئ د همدې سمارټ فون په مرسته هره ورځ زرګونه ډالر عاید ولري. آیا دا به حقیقت ولري که یا هم یو چل یا فریب کیدی شي؟ راځئ نن د سنو سیل آنلاین کمپنۍ پټ حقیقت درښکاره کړو. ګرانو ملګرو، سنو سیل یو آنلاین کمپنۍ ده چې اوس مهال په بېلابېلو برخو کې ورته مارکیټینګ روان ده، لکه فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، واتساپ. د دوی کار په دې ډول ده چې تاسو لومړی په یاد ویب سایټ کې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړوئ. له هغې نه وروسته تاسو پانګونه کوئ. د هر څومره چې ستاسو پانګونه وي د هغې مطابق به تاسو ته روزمره ګټه درکول کیږي. دوی خپل مارکیټینګ په 4 مهمو برخو ویشلی. لومړی سوشل میډیا. دوی خپلې کمپنۍ ته د سوشل میډیا د لارې مارکیټینګ کوي ترڅو تاسو هم د یادې کمپنۍ یوه برخه شئ. دوهم ریفرال سیستم. که چیرې ستاسې یو ملګری پر همدې کمپنۍ کې اکاونټ ولري، هغه تا هڅوي ترڅو همدې کمپنۍ ته راسئ او همدغه ډول د دې کمپنۍ یوه برخه شئ. دریم، که چیرې تاسو واتساپ کاروئ نو په واتساپ کې مختلف ډوله ګروپمان همدې جوړ کړي. تاسو ورته اډ کوئ. په یاد ګروپ کې دوی داسې کیسې خپروي ترڅو تاسو وهڅیږئ ترڅو د آنلاین کاروبار یوه برخه شئ. په دې کمپنۍ کې د پانګونې کمه اندازه 300 افغانۍ ده، د ویډرا کمه اندازه 50 افغانۍ. اوس راځو ګرانو ملګرو چې آیا حقیقت کې هم د سنو سیل یوه غوره کمپنۍ ده ترڅو موږ هم پکې پانګونه وکړو؟ ډیرو ملګرو په یاده کمپنۍ کې پانګونه کړې، خو تاسو احتیاط وکړئ. خو ولې؟ ځکه سنو سیل د هیڅ هیواد سره قانوني ثبت او راجستریشن نه لري. دوهم، سنو سیل هیڅ داسې خدمات نه لري ترڅو یې تاسو وپلورئ او له هغې وروسته عاید ترلاسه کړئ. دریم، د سنو سیل کمپنۍ ټول انوایټ یا ریفرل سیستم ده. که چیرې تاسې ریفرل رانولئ نو تاسو ته ګټه نه درکول کیږي. پر همدغه ډول AGIGPT او ترڅنګ یې دا ډول نورې زیاتې کمپنۍ زموږ هیواد ته راغلي، زرګونه ډالر یې د خپل ځان سره ویوړل. نه یې ځای معلوم څه او نه یې هم لا تر اوسه کوم چا سره پوره معلومات شته. نو پوره احتیاط وکړئ. په دغه ډول کمپنیو کې هیڅکله هم پانګونه مه کوئ. ګرانو ملګرو، راځو دې ته چې ولې دغه ډول کړنې زموږ پر هیواد کې ډېرې رامنځته کیږي. لومړی، کله چې پر یو هیواد کې بیکاري زیاته شي او یا هم اقتصادي ستونزې ډېرې شي نو ځوانان د همدغه ډول برخلیک سبب ګرځي. که چیرې یو ځوان ته وویل شي ته کولی شې د یو سمارټ موبایل د لارې هره ورځ زرګونه ډالر عاید ولري، هغه هڅول کیږي که له هر ځای وي هغه پیسې پیدا کوي او پانګونه کوي. نو که چیرې حالات همدغه ډول روان وي نو شاید زیات خلک په دغه ډول دامونو کې وغورځېږي او ډېرې پیسې د لاسه ورکړي، هم به ژوند خراب شي او هم پیسې. ګرانو ملګرو، زموږ ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې بیا هم له تاسو سره د یادې کمپنۍ اړوند کومه پوښتنه وي په کامنټ کې راسره شریکه کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.